کومه زنانه چې هغه ته طلاق شو او عدت د هغې تیر شو په غېږه یې داسې ماشوم دی چې هغه لا خوراک پی دی دي نور څه خوراک استعمالولو قابل شوی لا نه دی د تی ورکولو وخت لا د هغه ماشوم پاتې دی نو اوس به څنګه چل کېږي د دغه ماشوم د تی به څنګه چل کېږي او دا ماشوم به د چای دی به چاته حواله کېږي الله جل جلاله فرمایي چې دته به تی ورکوي مور د دې ماشوم د ماشوم د پرورش او د هغه د صحت لپاره بهترین پیسې دی هغه د مور دی نو قران کریم دا حکم ورکو چې دلته به دا مور چې دا بدل پي ورکي او د دې ماشوم هغه دغه ماشوم پلار چې دی په هغه باندې دا ذمہواری ده چې هغه به د سو پورې چې دا زنانه د لپي ورکي دا مور د ته ورکي دغه وخت پورې به دغه پلار چې دی به دغه زنانه د خرچه او د جامع او د دې به تنظیم کله چې د دوی دواړو نکاح شوه دی او نکاح کې زنانه د خپل خاوند او داغه بچي پیدا شو نو اخلاقی فرض په دې زنانه باندې داده چې دا زنانه دی الګ دی وړو کې لا چې دنو ته باور کوي او د پرورش پکې کله پوری چې داسې یو شرعي عذر مخې ته نه راغله چې دا زنانه چې دنو دا مجبور شي او دا غي د وجه نه پي ورکول نشي نو دې ته دا حکم دی چې دا به پي ورکي او دغه پي ورکولو دغه تی ورکولو هیڅ قسمه معاوضه د خاوند نه نشي اخیسته ځکه چې خاوند چې دنو هغه د خوراک اسکاک او د جامو او د ټولو ضرورتو تنظیم کوي دا خدمت چې دا په هغه کې راځي ډیر خلک د کنه چې هغه را پاسې دا یو خبره راوچته کی چې جی اسلام خو او قران خو په خزي باندې د خاوند خدمت نه دی خو نو خزي باندې د خاوند خدمت شته او حقونه شته او په خاوند باندې هم د خزي حقونه شته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دې زینو ټول دغه قصه بیان شو دا مختصره غونډه جمله ده د قران خودي زینه دا قصه ټول بیان شو چې د دې خزو په خاوندانو باندې حق دی او د خاوندانو په دې خزو حق دی په خزو باندې خاوندانو دا حق دی چې دوی به داغه خدمت کوي داغه جامع وینځل دي داغه د کور صفائی ده داغه د کور مطلب دا دی چې خیال ساتل دي داغه د بچو چې دنو پرورش کول دي دا ټول کارونه چې د کور څومره دي دا به دا زنانه کوي دا اخلاقی طور باندې په دې فرض د کور جوړښت او خایس او د سکون زندگی هغه په دې طریقې تیروي او خاوند چې دی هغه به ګټه کوي او د لپاره به چې دی د خوراک تنظیم به کوي او د کپړو جامو تنظیم به کوي د علاج تنظیم به کوي د دې چې کوم ضرورت راځي هغه به له پوره کوي او اضافي خرچه به هم ول ورکوي یوازې په دې جامو او مطلب دا دی چې په دې خوراک باندې نه کیږي چې خسته خپل خوراک ولا ورکي او خپل جامه جوړ کینا لګړې خرچه به هم ول ورکوي دا غي بچرته چې دنو خپلوان برازي رويرونه برازي خورزي برازي رويري برازي دا خلک برازي نو دا بوله ډالۍ کې اوس شی ورکوي تحفه ورکوي نو دا هونه د پکاره چې مطلب دا سیب خوراک او جامه ورکوي او نور ولا شي نه ورکوي نو هغه غریبان چې سوکرا شي نو دا بیا مطلب دا دی چې ګټونه سین کوي صحیح ور سره نه څه خرچه بوله ورکوي چې د دې خبرو ضرورتو کې هغه لګي دا ټول دغه یو جملې کې راغله قران کریم خو ډېر یو عجیبه کتاب دی کنه مختصره جمله او ټول مقاصد پاغ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا ټول خبرې کوي عاشروهن بالمعروف دې کې دا ټول خبرې یو بل سره به جون تیرې په خوره طریقې سره سکون سره نو دلته نه
قران کریم د دې آیات نه دا خبره مخې ته راغله چې څو پورې دا زنانه د خپل خاوند په نکاح کې ده او د نکاح خبره برقراره ده، نو هغه وخت پورې اخلاقی طور باندې په دې باندې لازمه ده چې دا به خپل دې معصوم له ته ورکوي، دغه پرورش وکړي او د دې هیڅ قسمه معاوضه څه شی خپل د خاوند نه نشي اخیستی، که غواړي نو ناجایزه کوي. ها هغه صورت کې چې عذر شرعي مثلا داسې بیماری دې تراله چې د هغې د وجې نه اوس دا معصوم له ته نشي ورکوي، یا چې نو د ته ورکول د معصوم صحت لپاره ښه نه دی، نو بیا به چې نو دا مجبوره کوي نه په دې خبرې باندې. خو څو پورې داسې څه خبره نه وي نو د دې حق دی چې دا به دا ته ورکوي او خاوند باندې چې نو هغه د هغه ډیپټي ده چې بهر وځي مزدوریانې به کوي او چې نو پیسې به ګټي. یوازې دا نه ده چې واده غواړي د مور او پلار نه او بیا ناست دی په قلاره د انغري په غاړه نه څه پیداوار خو به هم کوي، دی به ځي دی به چې نو مزدوري به کوي، مال به ګټي، راوړي به دوی دواړه بخوري، د جامو د خرچې د مطلب خوراک او علاج او دا خبرې چې ما شمار کړي د ټولو به ذمہواري په دې خاوند ده او په دې ښځې باندې د هغه د کور سمبالښت دی، د وړو خیال دی، د مال خیال، دا ټولې خبرې. او که طلاق شو نو د هغې نه وروستو بیا اسلام دا وایي چې دا مور به پی ورکوي او دا پلار چې دی نو دی به بیا هم وله جامه او رزق انتظام او خرچې دا به وله کوي بالمعروف په غوره طریقې سره، څومره چې د ده په وس کې خبره یې هغه عمره به دی ښه طریقې سره وله انتظام کوي. یوه مسله خو دا شو. دویمه خبره دا ده چې که په دې دوران کې بیا داسې یو مجبوري را پیښه شوه دې زنانې ته چې دا د پیو ورکولو نه قاصره شوه، څه بیماري څه دغه راغی، نو بیا هم مطلب دا دی چې دوی دواړه مشوره به وکړي او بیا به چې دی نو د هغه د پیو دپاره تی لپاره چې دی نو انتظام به په دې طریقې وشي چې څوک زنانه به ولري. بیماره شوه نو پی تی ورکولو نه قاصره شوه، یا اسې دوی دواړو چې دی نو دا اراده وکړه چې یاره دې ماشوم له چې دی نو دې زنانې پی ورکولو کې کومه چې د ده مور ده په دې کې د ده د صحت دومره دغه نشته څومره چې بل یو زنانه دی وله وګوري او د هغې په تی ورکولو کې د ده د صحت چې دی نو خواله او ښېګړه کېږي. بعضې زنانې داسې چې د هغوی داسې ښکاره یو بیماري خو نه وي خو د هغوی پیو کې اندروني داسې معامله چې هغه وړوکي له ورکول ښه نه وي، نو که داسې مسله ورسره نو بیا هم دوی چې دی نو په رضامندۍ او په مشورې باندې دا کار کولی شي چې د پیو لپاره دا پلار چې دی نو د بله زنانه وګوري. اوس به تاسو وایي چې دا عجیبه خبرې دا هر ځای کې زما ستا کلی به نه وي چې خلک به چې دی نو خیراتي یو بل سره به ښېګړې کوي که نه، دا معاشرې کې مختلف قسمه رواجونه وي. قرآن کریم یو داسې ښکلي اصول یې ښودي دي چې هر ځای کې هغه چې دی نو په هغې عمل کېدی شي او هغه په کار راغلی شي. دا زنانه چې دا شرعي طور باندې د ده دا مجبوري راغله اوس دا خپل بچي له پی نشي ورکولی، نو مطلب دا دی چې پلار ته اوس قرآن وایي چې ته داسې چلو که چې دا مجبوره کومه بلکې ته ځان له چې دی نو څوک وګوره چې هغه دې ماشوم له پی ورکوي. نو کله چې دوی دا اراده وکړه چې یو بله زنانه ګوري چې هغه د ده ماشوم له چې دی نو تی ورکوي، نو قرآن وایي چې اول نه به هغې سره معامله صفا کړي چې هغه تا نه څه قسمه پیسه څه شی غواړي د دې په عوض کې، اول به ورسره تی کې خبره به وله صفا کړي او هغه ته به حواله کړي، بیا د هغه ستا وړوکي له چې دی نو تی دې ورکوي. نو قرآن کریم دا ویل چې میدې به دا پی ورکوي او پلار چې دی هغه باندې د دوی د خوراک او د دوی د جامو انتظام دی. خو لا تکلف نفس الا وسعها، په دې خوراک او جامې ورکولو کې د دغه خاوند هغه حیثیت ته به کتلی کېږي، څومره چې د هغه حیثیت جوړېږي هغه عمره به چې دی نو هغه د خوراک او د جامو انتظام به کوي. درمیاني حساب سره نه لاندې شی به ورکوي او نه چې د ډېر اعلی به مطالبه کېږي. لا تضار والدة بولدها، تکلیف به
نه دا مور چې دا د دې وړوکي دا به په خپل خاوند د دې بچي په پلار باندې یو ناجایزې ته خبرې مطالبه کوي، هغه له بچي دی نو ضرر ورکوي. مثال په طور باندې اوس د هغه وس نه کېږي او دا چې دی نو هغه له زور ورکوي چې د ده خو هم بچی دی، نو ورته وایي چې ته خامخا دې لپاره زه اوس دلته یې نه ورکوم، ستا هم بچی دی، تا چې دا کار کوو نو اوس راځه زنانه نیسه چې تی وله ورکوي. یا هغه بیمانه ده هغې ته عذر دی نو دی اوس هغه مجبوره کوي چې ستا خو هم بچی دی خامخا به ولته ورکوي، نه یو بل له به زور نه ورکوي، یو بل له به هم تکلیف نه ورکوي او په دې یو بل له زور ورکولو کې خپل د ماشوم صحت به هم نه خرابوي. وړوکی خو د دوی دواړو دی که نه، نو اوس هغه داسې نه چې دوی یو بل له زور ورکوي او رسکشي کوي او په منځ کې هغه ته تکلیف رسي، دا چل به هم نه کوي. دلته یو خبره قرآن کریم وکړه چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن، چې هغه سړی چې بچی د هغه دپاره دی په هغه باندې داسې خو هم ویلی شو چې وعلى الوالد وعلى المولود له، هغه سړی چې بچی د هغه دپاره دی. دې ځای نه قرآن دا ښیي چې ماشوم چې کوم دی دا به د پلار وي، نسب د چا نه ثابتېږي؟ د پلار نه ثابتېږي. نو وړوکی چې دی دا د پلار حق دی، دا به زنانې پسې نه ځي، هغه به نه راکاږي، دا د پلار حق دی چې لوی شو دا به د هغه سره وي. تر هغه وخت پورې به دا زنانه د هغه د تی او د پرورش ذمهواره وي چې څو پورې هغه د خوراک شی نه، او چې خوراک شو نو د هغه نه وروستو مطلب دا دی چې دا د دې پلار حق هغه ته به ورکولی کېږي. دویمه خبره ده چې قرآن کریم د پیس کولو وخت هم وښودلو، وی حولین کاملین، پس د پیدا کېدو نه 2 کاله پوره بچی دی نو خپلو بچو ته زنانه پی ورکوي. 2 کاله چې پوره شو د هغه نه وروستو بیا ورو ورو بچی دی نو دی نه جدا کولو